د میرمنې سره په کټ یا چوکۍ کې کوروالی کول کومې ګټې لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بنګړي نشان ووهئ. مننه. په کټ یا چوکۍ کې کوروالی کول کومې ګټې لري؟ په کټ یا چوکۍ کې دوه ګټې لري. کله چې له میرمنې سره په کټ کې یا په چوکۍ کې تاسو یو ځای کېږئ نو دوه مهمې ګټې تاسو ته مخې ته راځي. لومړۍ ګټه دا چې کله تاسو د میرمنې سره په کټ کې یو ځای کېږئ یا کوروالی کوئ، دا داسې ده چې د هغې میرمنې به شهوت ډېر زیات وي. خو کله چې په کټ کې ورسره یو ځای شي یا کوروالی وکړئ، د کټ خاصیت داسې ده چې میرمن په لوړه سطحه وي او میرمنې ته ډېره خوند ورکوي او ډېر زر انزال کېږي. د شهوت مرحله په دغه وخت کې ډېره زر راکښته کېږي یا کمیږي او ستاسو شهوت مرحله پرې ور زیاتېږي. هغه داسې چې میرمن ښکته وي او تاسو د پاسه پیاستئ. دوهمه ګټه یې دا ده، کومې میرمنې چې د حمل وخت یې ډېر کم وي، یعنې حمل ډېر زر نه اخلي، نه حمل کېږي یا بچی په خېټه نه کېږي، یا یې رحم ته هغه مني یا سپرمونه د خاوند نه رسېږي، کولی شي په کټ یا چوکۍ ډول شي کې کوروالی وکړي. هغه داسې چې کله میرمن په کټ کې د پاسه لاندې وي او خاوند د پاسه پې باندې وي، دوی په هر ټک یا ټوک سره یعنې په ژړک سره کولی شي خپل سیکس ته دوام ورکړي. کله چې میرمنه هم وخوځېږي او خاوند هم وخوځېږي، په دغه وخت کې د دوی مني هغه رحم ته رسېږي او هلته سپرمونه ځي او هلته تخم جوړوي. نو کولی شي چې په کټ یا په داسې پایل ډوله جي باندې وکړي تر څو دواړه شور وخوري. کله چې د انسان بدن دواړه یا میرمن او ښځه شور وخوري، مني حرکت کوي او هغه تخمدانۍ ته رسېږي. کولی شي تاسو دغه طریقه استعمال کړئ. دغه به چې یعنې تاسو کولی شئ دغه دوه ګټې ترېنه واخلئ. لومړۍ ګټه یې دا چې میرمن ورسره زر انزال کېږي. دویمه ګټه یې دا ده چې میرمن ورسره ډېر زر حمل هم اخلي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه د غلط مطلب ونه اخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.